نو لہذا ما په مرګ ویریږئ ما په رزق ویریږئ او عزت ذلت ته خدای پاک څه وایي دا د الله په لاس کې دی ایمان راوړئ چې په رب د یقین او ایمان وي د خپلې خاورې خبره وکئ د مظلومانو خبره وکئ د ظلم د مخالفت خبره وکئ سخت ظلم سخت جبر راته شروع دی مهرباني وکړه په دې باندې لاس اوچت کړه اواز اوچت کړه ټول ځوانه په ایمان درته وایم اتفاق نه شوی دا قرنګي به موږ ټول دغه رنګي ډېر ښه ځوانه لګیا یو تا لیدلی یم یوه ورځ هم زه په کور نه کښېنم زه خپلو بچو ته نه ورځم خپل مور پلار سره انسان څومره مینه کوي هغه مو پرېښي دي هېڅ روزګار مو نشته دی په ټول پښتون بیلټ کې چې څوک یوه روپۍ ثابته کړي یو ډیل ثابت کړي د دې کې سر اجازت نه دی چې ودې څوک هم یو شی ثابت کړي دروغو پروپیګنډې به ډېرې وي صرف د څه دپاره لګیا یو ماشوم هم په جنګ کې رالویېدمه ډېر کړاوونه مو تېر کړل نن نه غواړو چې نور ماشومان په هغې کې په جنګونو کې رالوی شي د دې دپاره کار دی تاسو